الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين. اسلام د ژوند بشپړ نظام اسلامي عقیده ته د بشر اړتیا. انسان عقیده ته اړ او محتاج ده. له عقیدې څخه د بې پروایي دعوه باطله ده. بشري واقعیت او د بشر اوږد تاریخ ثابتوي چې هیڅ انسان په هیڅ وخت کې له عقیدې څخه پرته ژوند ترسره کړی نه دی. برابر خبره ده چې دغه عقیده به حق وه او که باطله او یا فاسده. البته د دهریانو مارکسیستانو ډېر یو کوچنی ټولګی په دې باوري دی چې خدای نسته دیني طرز فکر شتمنو خلکو د بېوزلو د راښکېلولو لپاره رامنځته کړی دی. موږ یې منو چې بت پالونکي خپل خدایان په خپلو لاسونو جوړوي. په همدې توګه عیسویانو د حضرت عیسی علیه السلام او یهودیانو د حضرت عزیر د الوهیت قضیه په خپله ایجاد کړې ده. په کوم عقلي او نقلي دلیل اتکا نه لري. دوی د هوا هوس بندگان دي. البته که چیرې دوی په هغه ذات د باور عقیده د بشر د فکر محصول بولي چې ځمکې اسمانونه او ټول کائنات پیدا کړي او تنظیموي، بشر ته کرامت وربخلی او خپل اسماني پیغامونه او په زرګونو پیغمبران یې رالیږلي دي. دا به ډېر لوی ظلم او بېانصافي وي په داسې حال کې چې د ټولو پیغمبرانو ژبې، هیوادونه او وختونه سره جلا وو، مګر د ټولو یو پیغام و او یوې خبرې ته خلک رابلل. دا اوس مهال چې د علم او پوهې دور دی، لوی ملحدین او پوهان اعلانوي چې له دین څخه پرته ژوند امکان نه لري. د ارواپوهنې له علماو او ټولنپوهانو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته یو دین جوړ کړي تر څو انساني نفس ته سپېڅلتیا په برخه او اخلاقي نظام بشپړ کړي. البته چې د اوامرو او نواهیو څخه آزاد دین وي، اسانه اساسات او قوانین ولري. خو حقیقت دا ده چې د بشر په لاس جوړ شوی دین او عقیده هیڅکله نشي کولی چې اخلاق او تسمون په برخه کړي او د نفسونو د اصلاح لامل وګرځي. دوی ناپوه دوکه سوي مغرور خلک دي. دا یو ثابت علمي حقیقت دی چې انسان تل ایمان او عقیدې ته اړ و. عقیده او دیانت د بشري ژوند د ضروریاتو د جملې څخه ده. له همدې امله د ځمکې په مخ هیڅ قوم له عقیدې پرته ژوند نه ده ترسره کړی. هر قوم ته الله تعالی پیغمبران لیږلي دي. الله تعالی فرمایي وان من امة الا خلا فيها نذير. په ځمکه کې هیڅ ملت نه دی تېر شوی مګر په دې کې موږ یو پیغمبر لیږلی دی. د ژوند په ډګر انسان قوانینو او اصولو ته اړتیا لري تر څو د بشر غوښتنې کړوړه او سلوک تنظیم کړي. له همدې امله بشر د خوراک او څښاک څخه زیات عقیدې ته اړ ده. دا یو حقیقت ده چې د بشر سترګې له رڼا څخه پرته لیدل نشي کولی. په همدې توګه بشري عقل د وحي له رڼا څخه پرته ښه او بد درکولی نشي. مادي علوم د بشر مادي اړتیاوې پوره کوي، البته روحي اړخ له الهي وحي پرته امکان نه لري چې وده وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.